تعویز لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. هاشم د ښاري سرویس نه په بیړه ښکته شو او غوښتل چې د سړک پورې غاړې ته لاړ شي، خو نه خبره شاته نه چا ورباندې غږ وکړ. وخانه تا ته وایم ودرېږه، دا بټوه دې واخله. هاشم هیڅ وانه ورېدل، خو یو بل کس بیا ورباندې غږ وکړ، بکسه درنه پاتې ده. هاشم د دې خبرې په اورېدو د خرګ په جیب کې لاس ووهلو او بیا روان بس ته وکتل. یو سړی د بس د کړکۍ نه نیم بهر راځوړند و. نورو سورلیو ډرایور ته چیغې وهلې چې ودرېږه، که نه دا ښاري بسونه خو د باد په اس سپاره منډې وهي. له کړکۍ نیم بهر راوتلي کس په یو لاس کې د هاشم وړه بټوه نیولې وه، او چې دی ور نږدې شو هغه په زوره زوره لګیا و. په بس کې ویده وې، نو اوس خو راویښ شه، دا ځلې در سره بختیاري وکړه، زما ورته پام شو، که نه دا ښار د غلو ډک دی. هاشم د سړي د لاس نه خپله بټوه واخیسته او لا د تشکر او مننې جمله په خوله کې وه چې بس ګړندی شو او د نورو خبرو پر ځای سړي ته لاس وخوځاوه. د بټوې ته کتل، په دې میاشت کې دا دویم ځل و چې د هاشم نه بټوه پاتې کېده او نورو خلکو ورپسې راځغلولې وه. دی د سړک نه پورې غاړې د خپل دفتر د لویې ودانۍ په لوري روان شو او چورت یې واهه چې ده خو د خپل ځان نه زیات د بټوې ساتنه کوله. اوس ورباندې څه چل شوی و؟ داسې نه و چې په دې بټوه کې ډیر مال و، او یا دا چې بټوه قیمتي وه. هاشم په یو دفتر کې منشي و او دا بټوه د یو ګاډي والا نه په 10 روپۍ اخیستې وه. د میاشتې په سر کې به یې د تنخوا ټولې پیسې د خپلې مور په لاس کې کېښودې او هره ورځ به یې له هغې د لارې کرایه اخیسته. د بټوې په یوه جیب کې به یې ماتې پیسې وې، په بل کې به تذکره، دریم کې چې زنجیر یې درلوده د 2 نوټونه، او دا یې د ډېر بد وخت لپاره ساتل، د هغه وخت لپاره چې دی اندېښنه درلوده. ناوخته له دفتره راوتل، په خوشې لاره کې بې سورلۍ پاتې کېدل او ناڅاپه ناروغي. د زنجیر د جیب د لاندې یو بل پټ جیب دی چې په لومړي نظر هیڅ چاته نه ښکاري، او هم په دې جیب کې د هاشم لپاره تر ټولو ارزښتناکه شی بند و. دا د کاغذ یوه وړه ټوټه ده چې ورباندې څو جملې لیکلي دي. دا کاغذ هغه ته وږمې ورکړی و. هاشم په مهاجرت کې د ښوونځي سبق پوره کړی و او اوس بیرته چې خپل کلي ته راستون شو، نو د کونډې مور په وینا په ښار کې ځان له یو کار پیدا کړ. د کلي ځینې خلک بیلابیلو هیوادونو ته مهاجر شوي وو. د هاشم د وړوکي کور ترڅنګ د احسان کاکا پخواني کور ته هم د 2 زامن بیرته راغلي وو. نور لا تر اوسه په نورو هیوادونو کې وو. په دې کلي کې ډېره موده وروسته د واده نغاره غږېدله او د هاشم مور هم د نورو میلمنو په څیر د احسان کاکا د کشر زوی واده ته لاړه. هلته یې دومره پیغلې جنکۍ ولیدې چې د هاشم د واده د ارمان یې بیا په زړه کې جوش ووهلو. خو په دې ورځو کې د هاشم په دفتر کې یوه نوې جنۍ د کار لپاره راغلې وه. هسې خو هلته ډېرو ښځو کار کاوه، خو دا جنۍ ښایسته وه. نوم یې بل څه و، خو هاشم به ورته وږمه ویل، ځکه د هغې په میز به هره ورځ د تازه ګلاب یا نور خوشبويي لرونکي ګلونه ایښي وو. داسې برېښېده چې په کور کې ډېر بوټي وو. په دفتر کې نور سړي هم د وږمې نه تاوېدل راتاوېدل، خو د هاشم په زړه کې د هغې لپاره زوروره مینه پیدا شوه. دومره زوروره چې یوه ورځ یې مور ورته د واده خبره وکړه، نو ده ورته وویل زه لا واده نه کوم. بیا نو هره شپه د هاشم د مور پوښتنې ډېرېدې. په سر کې به یې ورته نصیحتونه کول چې وخت بیرته نه راګرځي. دا اوس د 25 کالو و. د ده همزولي ټول 3 او 4 اولادونه لري. بیا به یې نصیحت په پوښتنو بدل شو، څوک دې خوښه ده، ولې رانه پټوې، که غواړې د جنۍ کور ته به ورشو. څو اونۍ تېرې شوې، مور ورباندې ډېر فشار راوړ. هاشم به کور ته راغی، نو مور به یې په کټ پرته وه. څه خاصه ناروغي به یې نه وه، بس کله د پښو د درد او کله د لاسونو د خوږېدو فریاد به یې کوو. هاشم به هره ورځ په خپلې بټوې کې یو ځلې لاس وهلو، هغه وړوکی کاغذ به یې ترنه راوویستلو، په دې لیکلې جمله به یې ولوستې، مسکای به شو. بیا به یې لکه د یو تعویز د بټوې په پټه خانه کې کېښوده او په چورتونو به شو چې مور ته څه ووایي. د هاشم په دفتر کې به د ډوډۍ نه وروسته ځینو کارکوونکو لمنځونه کول، ځینو به چې له کلي راتلل، په ښار کې د ضروري کارونو یا سودا لپاره منډه کړه. هاشم به هم کله کله بازار ته ورچکر شو. په بازار کې به یې رنګارنګ شیان لیدل او په تصور کې به یې وږمې ته اخیستل.
تر اوسه د وږمې سره ډېرې کمې خبرې کړې وي. هغې به د نشراتو په برخه کې کار کاوه. هاشم دا نه غوښتل چې د دفتر نور خلک دې د ده په احساساتو خبر شي. هغې د وږمې بدنامي هم نه غوښتله، خو یوه ورځ ورته خدای موقع برابره کړه. د دوی همکار زیارتګل ټولو ته د واده بلنه ورکړې وه. مېلمستیا په یو هوټل کې وه او د مازدیګر د چای نه وروسته هغه کسان چې په لرو سیمو کې اوسېدل راپاڅېدل. هاشم هم غوښتل چې کلي ته لاړ شي. په دې ډله کې وږمه هم وه. د دفتر موټر دوی په خپل ځای ښکته کول. هاشم د وږمې سره خبرې کولې، خو هغه غلې وه. د وږمې کور په یوه تنګه کوڅه کې و او موټر نور دننه نه شو تللی. په دې وخت کې هاشم د موټر نه ښکته شو. وږمې ته یې وویل که غواړې زه به در سره تر کوره لاړ شم، اوس کوڅه تیاره ده. وږمې ورته د مننې یو څو جملې وویلې او هاشم ورسره روان شو. د ده زړه د خوشحالۍ نه په ټوپونو و. موټروان ته یې د انتظار وویل، خو دا هیله پیدا شو چې که وږمې راته د کېناستو یا د چایو ست وکړه نو دای به خامخا ورته ایسارېږي. وږمه په لاره کې هم خاموشه وه. یو وړې لرګینې دروازې مخې ته ټغر ځوړند و. وږمه هلته ودرېده او هاشم ته یې وویل بس تاسو ډېره مننه، دا زما کور دی. دا یې وویل او دروازه یې ټېله کړه نو هغه خلاصه وه. تر څو چې هاشم ورته خدای پاماني ویل، وږمه د ټغر شاته بیا ورکه وه. په تیاره کوڅه کې هاشم ډېر ناهیلی روان و. په زړه کې دا ټپه راوګرځېده، ما ته دې څه ویل ما نه هېر شو، ما ته دې څه ویل ما نه هېر شو، ما ته هغه خبره بیا وکړه مینه. دی نه پوهېدو چې وږمې ته څنګه د زړه حال ووایي. په بټوه کې ایښی کاغذ هغه ته ډېرې هیلې وربخلې، خو مخامخ به وږمه داسې و لکه د دفتر نور غړي. په موټر کې هاشم ځان ته تسلي ورکړه چې وږمه سوچه پښتنه ده، څنګه به یو غیر سړي سره اضافي خبرې کوي. په دې خبره زړه خوشحاله شو. په همغه شپه یې مور ته د زیارتګل د واده کیسې کولې. مور هم لکه چې بانه غوښتله ورته ویې ویل ستا د واده وریجې به کله خورو؟ هاشم ورته وویل مورې بس لږ انتظار نور وکړه. په بله ورځ هاشم فیصله وکړه چې نور به وخت نه ضایع کوي او وږمې ته به هم همغسې لیک وراستوي لکه چې دې راستولی و. خو بیا دا فیصله بدله کړه. هسې نه وږمه پرې غوسه شي. څو ورځې نورې هم دغسې تېرې شوې. هاشم ځان سره کرل او ریبل چې څه وکړي. دی به هره ورځ د ماسپښین 2 بجې د دفتر د فوټوکاپي ماشین کار و. دلته به یې همغه پاڼې کاپي کولې چې د دفتر مشر به ورته هره ورځ ورکولې. همدغسې به ورځ هغه د وږمې سره هم د ځینو پاڼو په کاپي کولو کې مرسته کړې وه او هغه ورځ د هاشم د ژوند مهمه ورځ وه. د هاشم په دفتر کې هم اوس کمپیوټر راغلی و. دوی ته د 2 ورځو د تربیې نه وروسته ویل شوي وو چې نور کار به په خپله د کمپیوټر په کارولو زده کوئ. هر چا به زیار ویستلو چې زر تر زره زده کړي. هاشم هم خواري کوله، خو کله نه کله به داسې بند شو چې نورو نه به یې مرسته وغوښته، خو دوی به هم نه پوهېدل. هاشم به د ډوډۍ پر وخت هم په کمپیوټر اخته و. یو ورځ هم دغسې بوخت و، همغه څه چې ده غوښتل کمپیوټر به ورته د رد ځواب ورکوو. د ډېرې خواشینۍ نه د دفتر په دروازه کې ولاړ و چې له چا مرسته وغواړي. همدغه وخت کې وږمه له هغه ځایه تېرېده. ده ته رانږدې شوه، پوښتنه یې ترې وکړه او بیا ورسره د کمپیوټر لوري ته راغله. څو پوښتنې ترې وکړې او په خپله په چوکۍ کې کېناسته. هر څه یې ورته سم کړل. په کاغذ یې ورته نقشه جوړه کړه چې که بیا کمپیوټر کار ونه کړو نو د نقشې له مخې دا بټنه ووهي. وږمه چې له چوکۍ پاڅېده نو هاشم ته یې وویل ستا یادېږي چې یوه ورځ فوټوکاپي ماشین کار نه کاوه او تا راسره مرسته کړې وه؟ ما درته د مننې نوټ هم لیکلی و، که بیا دې هم کمپیوټر کې مرسته په کار وي راته ووایه. هاشم په همغه ورځ دومره خوشحاله و چې مور ته یې له ښار میوه یوړه او هغې ته یې د وږمې د کور پته ورکړه چې غوښتلو ته یې لاړه شي. مور یې په راتلونکې اونۍ کې خپله خورزه راوغوښته او دواړه د وږمې دوی کور ته لاړې. هاشم دوی کوڅې ته برابرې کړې او په خپله د ښار یو ملګري کور ته لاړ. دوی د ماسپښین نه وروسته تللي وو او 2 ساعته چې واړېدل نو هاشم ورپسې بېرته لاړو. کور ته در رسېدو سره سم هاشم د مور مخ ته وکتل. هغه ډېره خوشحاله نه ایسېده. د ترور لور یې چایو جوړولو ته لاړه نو ترې پوښتنه یې وکړه څنګه مورې وږمه دې ولیده؟ کورنۍ څنګه ده؟ مور یې ورته وویل بچیه زړه دې صبر کړه. د وږمې مور دا خپل وراره ته په نکاح کړې ده. هلک په خارج کې دی، کال ته به راشي نو واده به کېږي. هاشم د مور د دې خبرو په اورېدو داسې شو لکه چې وینه ترې چا زبېښلې وي.
په بل سحر هاشم د خپلې بټوې د پټ جیب نه هغه کاغذ راوویستلو چې د لکه د تاویز په شان ساتلی و. په دې د وږمې د لاس لیک و، پکې لیکلي و نن چې څنګه د زما مشکل حل کړو، په رښتیا زه د هغې مننه درڅخه نشم کولی. ژوند کیدای شي همداسې وي چې یو د بل په کار شو. زه به هم د هغې ورځې په انتظار یم چې ته راباندې غږ وکړې. زه به ستا پور وړی یم. هاشم دا کاغذ وشکوو او ټوټې ټوټې بهر په کوڅه کې باد کړ. بیا د جیب نه هغه کاغذ راوویستلو چې وږمې ورباندې د کمپیوټر د کارونې نقشه جوړه کړې وه او ډېر په احتیاط یې د بټوې په پټ جیب کې کیښوده. کال بدلیدل لا پکې څه دي، کال بدلیدل پکې لا څه دي، وخت زورور خو لوی لوی خلک بدلوي نه. د فکر ټال دې راته جوړ کړو، د فکر ټال دې راته جوړ کړو، ته رانه لاړې زه یوازې زنګېدمه. پر ما لا باد د دنیا لګي، پر ما لا باد د دنیا لګي، د یار په قبر سپېلني ټالی وهینه. په نیمه شپه سپوږمۍ ته ګورم، په نیمه شپه سپوږمۍ ته ګورم، ما پکې نښې د جانان لیدلې دینه. څنګه دې وبخم لالیه، څنګه دې وبخم لالیه، له خدای را کړې خندا تا بې برخې کړمه. پر تا به څنګه شپه تیریږي، پر تا به څنګه شپه تیریږي، ما ته د زړه له درده نه راځي خوبونه. له مجبورۍ مې درته شا کړه، له مجبورۍ مې درته شا کړه، نه بې وفا یم نه په زړه کافره یمه. تسلي مه راکوئ خلکو، تسلي مه راکوئ خلکو، لالی مې راولی چې زړه مې صبر شي نه. په توره شپه مې پسې بوځئ، په توره شپه مې پسې بوځئ، تړلی زړه مې زنځیرونه ماتوي نه. چا سره خوا کې لالی ناست وي، چا سره خوا کې لالی ناست وي، څوک په کلونو انتظار ورته کوي نه. د زړه له درده څوک خبر کړم، د زړه له درده څوک خبر کړم، چاته نارې کړم، چاته وکړم فریادونه.